پکتیکا کې د بې پیلوټ الوتکې ګرځېدل سراج الدین حقاني چیرته دی؟ سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. درنو لیدونکو، که غواړئ د تازه او مهمو پیښو څخه خبر شئ نو همدا اوس سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. پکتیکا کې ځایي سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې یوه بې پیلوټ الوتکه ګرځي راګرځي. پکتیکا کې ځایي سرچینې پنجشنبه د زمري پر 14مه وایي چې له تېرې شپې راهیسې په دغه ولایت کې یوه بې پیلوټ الوتکه ګزمه کوي. د سرچینو په خبره د الوتکه د پکتیکا مرکز خیرنه موټخان یوسف خیل او یحیی خیل ولسوالۍ کې ګرځي راګرځي. تر اوسه روښانه نه ده چې د الوتکه د کوم هیواد او د ګرځېدو مخه یې څه ده. له دې وړاندې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ویلي و چې افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقاني د القاعدې شبکې د مشر له وژل کېدو وروسته له یو ملکي او نظامي کاروان سره لوګر او له هغه ځایه پکتیا او پکتیکا ته تللی دي. دوستانو، زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځای پورې و. د نورو معلوماتو لپاره د سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.